مونږ چې اسه خروس کو وای مونږ چې کور کې راچې اوس کوم تر پاتې نه کیږي چې کې دا ګوړه چول شي دا ګوړه په کومه طریقه جوړیږي نن په دې ویډیو کې موږ تاسو ته دا پوره طریقه وښیو چې ګوړه څنګه جوړیږي په کوم مهنت باندې ګوړه راځي ani خو بوته چې په وړو بمته اسنه چې اخر کې موږ ته و چې نه در کومه نه مړه خلک دې موږ ته سن شي ویل ډیر زبردست خلک دي زه خو هم راځي چکر ولګولې پټی ته جی ګرانو عزتمندو کتونکو دنه مونږ غاڼې ترالو دا ما سره غاڼې مشران موجود دي سره ولاړ دي هغه سره خبر تر کوی غاڼې په حواله باندې چې کاروبار نن سبا څنګه د خده کنه السلام علیکم جی وعلیکم السلام ټول مخکې جی خپل نامه سره شریک کیږي فضل تواب جی خجی ها کاروبار مو څنګه روان دي خده کنه سر جی کاروبار خده خجی ها اثر مصرف پند ورزدلې من کې د وجه په ګوړه جی له اثر ورزدلې خجی ها او جی له ګردانه شوی ارزانه شګ ګران شوی او یا دانه شوی له خجی ها او تاسو د عمل چې کم دي کم زیات خلک وړي دا دي سواد توړي دیرتا اکثر مردان ته جمانډو ته خجی ها 400 دیتا دې ته وړي خجی ها دا کاروبار څومره وخت نه کوي دا غوډیا ډیر وخت نه کوي پاتې غنی منی کله دغه شي خجی ها به شروع پیو جو به دا ګړه مړ تاسو خو به یو جمع بل جمع چې کم دي سیزن نو ګرمه کو به تاسو کار بندي بس جو بس بیا صرف دا ځمېداري کنه ګرمه کې ځمېداري کوي لکه پسند مسله کاکا جی دا راتو تاسو سره په دې غاڼه کې څومره کسان لګي دي 15 کسان دي خجی ها او دي 15 کسان چې صرف د سرکی قانون سره کاروبارونه مو سره کوي نه جی باندې صرف یو پکې دا جوک خجی ها اور ولای جی جی دو پکې دا پیلماران دي جی جی دا ګلاب کاکا دی مخامخ ناس دی پکې ګوړه رو باسي چې خشي دا چکه مکه کنه کسان مو سره چکه مکه جوړیږي او سخت کلی پرې غنو مرز براغلی خجی ها هغه سره کومه مړه مې پټه کم کړی دا غنی منی ډیره اثر په پروت ګوړه مړم داسي تاسو زیات تر چکله دا وخت راشنو د حق کوم ډېر تنگ به ارڅوک برازي پوښوي چې موږ ګوړه راغا غاور موبایل کې غنې لړم دا کوم نو مونږ جی زمیدار بالله پدې بخي چې څوک ګوړه وړي څوک لړي کنه دا چې پسلو کوي مارغان او شي نجيب دا مان نامنه پکې نشته او یار سړی بس راځي څوک غنې لړي لکه په خور ته وړو څوک په مردان نه راغلو من مانیو اګو دې تاسو دا ماشومان کدا پور تیار مونږ ته مګانې لړو دې مګانې دارو دې ان سره یو ټیمینګ هم سټیم مو سٹارټ کوي سټیم بندوي تقریبا یې ګلاب کا سالور بجې چالو کو خجی ها او ما خامو پرې کار څنګه سخت کنه آسان کار دی ورې کار خو سخت دی خجی ها او دا سالور بجې چې پاسو دا یو غنګانه کوي او تاسو لکه مجبور نه کوي بس دا پېشم چې کندنه زده او بغیر دې نه کار نه کیږي خجی جی بالکل تاسو ته کاږي خبر ترې وره د غب شپ مو سره لګوي مثلا په دې فورم کې تاسو بل دلم وی ټیک ټاک سٹار منجن ما هم راغله دي ان تاسو په ویډیو کې به وینئ شاتره سره ناشتي هغه سره غب شپ لګو خبر ترې بو سره کوي او هلته چې کم د کلی د خلک انتر غون شو دي سره خبر ترې کو غب شپ بو سره لګو مون سره اوسې جی
کاکا جی دا راته ووایه دا تاسو څه کوئ دا څه شی دی دې ته جی غلبیل وایي په دې د اخري میرې د ګوړې مڼه نه جي ګوړه پې پاکو ګوړه چې کله جوړېږي نو سټارټنګ یې د کم دی نه تاسو ولې لومړنی سټارټنګ دا جی به چې څنګه پوره ډک شي ور وچوي نو به جي دا چاڼ ماڼ مونږ سره وي او اخري چې غونډو ښه جي ښه او تر هغې پورې چې غونډو ته جي چې کومې پورې دا پور سوري شوي ني اوس دا ما سره چې کدی بل مشر موجود دی په دې غاڼې کار کوي هغوی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو دلته په دې غاڼې کې کار کوئ څومره وخت کې وشو دلته یاره ډېر وخت مو خو تقریبا 10 کاله مو پکې کړي کار ښه جي ښه غاڼې مالک یې تاسو ښه جي ښه 10 کاله پکې برابر شو آسان کار دی که نه ګران کار دی ګران کار دی بل ګران دی نشته ښه جي ښه زامن مو شته که نه یاره زامن خو یو دوه شته نو هیڅ مزدوري کوي که نه او کوي مزدوري ما سره کار مارده کې کوي غاڼې کې سره لګي او تعلیم معلوم نه دی کړی که نه ستا تعلیم کړی یو 14 پاس کړی یو 10 بیا سره په غاڼې کار کوي ولې تعلیم نوکري نه ملایي د پاکستان کې نوکری کم ده نه سره لکه تعلیم کو خو لکه نوکري نشته دا دې کې لسم نه کمی نه دې کوس غاړه کې مونږ نه لو زما نوې تجربه وشوه چې لسم نه کم تعلیم چا کړي نو هغه په غاڼې کې متکار نه ملاويږي او کار ونه ملاويږي دا تاسو ډېر سخت نه کړ دی خلکو ته خلاص تاسو موزیک کا چې جنریټر کړي څنګه نشي سٹارټ کوی چې تعلیمي نو انسو ته ګورنو سٹارټ کی نو ټول ته مې خاصه چې لسم خامخا کوي پوښې میټریک پاس کې پوښې نن سبا داسې وخت چې په یو ځای ته چې ځین نوکري کوي نو چې میټریک هم نه کړ کار ته نه ملاويږي خاطر چې غاڼې پکې رااله جی ګرانو عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو ما مخکې مو ویل چې نن ما سره پوران کې ټیک ټاک سټار منجن ماما هم موجود دی راغلی را سره غاڼې ته راغلی دی د غاڼې سیل به ما وکړو نو او ځل پکې وړه غوندې حاکم جوړ کړه یقینا تاسو به ګورئ دی په یوټیوب چینل باندې آی سره د غاڼې په حواله باندې خبره تر کو چې څه وینا ده جی منجن ماما دا راته وې تاسو غاڼې ته عمر علی سره چکر مو لګو نو د غاڼې والے په حق باندې سوال غواړي څنګه هلاکو څنګه مینه خلوص مو سره کلی خلکو کو د ټول نه پیله خو ډېره زیاته مننه ادا کوم ستاسو د چینل او دویمه خبره ده چې د کلي ماحول خو هسې ښکلی او د کلي خلک ډېر خواږي او بله خبره ده چې زموږ د پښتو جامه چې کوم ده ډېره درانه جامه ده که نه خو چې کوم ځای ته ځي مینه ملاوېږي محبت ملاوېږي هر ځای کې خو بهرحال دې غاڼې ته چې موږ کوم رالو او د مشر بابا موږ سره کوم موږ له عزت راکړو او کومې خبرې اترې موږ سره وکړې خو دویمه خبره زه غټه مین دا په دې کې شاملوم چې زمیندار سړی ډېر سخت ژوند تېروي ډېر سخت وخت تېروي سار د بانګونو نه مخکې پاسي خپل پټول اوبه ورکوي خپل فصل خیال ساتي ټول کال هغه په خپل فصل باندې چې کوم د محنت وکي او ما یو خاکه جوړ کړ دې حوالې سره ما جوړ کړم چې د کلي خلک راشي یو وایي زه غاڼې لړم بل وایي زه ته ګوړه وړم بل وایي زه مسالېداره جوړم بل وایي زما دنیا پړه باندې څه چل کېږي وایي شربت راکړه اورې نو مې هغه زمیندار غریب خو الله پاک ورغه غټ لور کړی نه خو ته انکار نه کوي ځکه چې دا خو الله پاک هغه لازم زمینداری پر دونه وس ور کړی دی هغه ورکول وسم ور کړی دی هغه په دې خو لکه زه د خلکو ته بار بار چې لکه زمیندار سره متنګوي ډېر زیاته ځکه چې غریب مهنت کوي ډېر زیات مهنت کوي په خپل فصل باندې داسې کار موږ نو کوم کار چې دی کوي نه دی موږ چې اسه خروس کو وای موږ چې کور کې راچې اوس کوم درا پته نه کیږي چې دا ګوړه چول شي دا ګوړه په کومه طریقه جوړیږي نن په دې ویډیو کې موږ تاسو ته هغه پوره طریقه وښیو چې ګوړه څنګه جوړیږي او په کوم مهنت باندې ګوړه راځي او دا زمیندار سړي د لاس نه غوړ مهنت وروتي نن باندې پټو باندې چکر مکر لګو کړو خو پټو باندې چکر لګو ځکه چې شنه پټي ډېره مزه کوي او موسم غونی خو بده چپو وړو بمته اصل چې اخر کې موږ ته و چې نه درکوم نو مړه خلک دې موږ ته سن شي ویل ډېر زبردست خلک دي زه خو هم راځي چکر ولګو دي پټي ته راځي دیګه ورزو دې پټو کې چکر لګو موږ سره سېجی عزتمندو کتونکو دا کلیوال ماحول او د کلی غاڼې د غاڼې مشرانو سره مون خبر تر هم وکړي او مون سره چې کم د ټیک ټاک سٹار منجن ماما راغلی وو هغه سره پکې مون هم غب شپ ولګو او بل دا چې دی غاڼې کې اغزل یو مزاحیه حق هم جوړ کړه یقینا چې تاسو به ډېر زیاته خوښ شي او دا حق به د غوی د چینل نه ریلیز کیږي ډېر زر په اخر کې پکې هغه عوامو ته ډېر کلی پیغام هم ورکړو یقینا چې تاسو به زمونږ د نننۍ خبرونه ډېر زیاته خوښ شي وي تل بل پروګرام پورې مونږ لره کې اجازت د لوی الله پامان
ته